سلامونه نیکې هیله احترامات مو منئ ملګرو. هیله ده چې خوښ خوشحاله اوسیږئ، پر انرژي اوسیږئ او هیله ده ملګرو چې د سیټ اپ جامې به مو پر تن اوسیږي. ملګرو یو ځل بیا درته هرکلی وایو په هوپ انګلیش اکیډمي کې، لکه څنګه چې ملګرو موږ تاسو په هوپ انګلیش اکیډمي کې های انګلیش کلاس شروع کړی دی. نو په دغه های انګلیش کلاس کې موږ تاسو نن دریم نمبر درس وایو او په دغه دریم نمبر درس کې به موږ تاسو دوهمه برخه د ټینسیز وایو او په سټیج 1 کې البته سټیج 1 سټیج 2 دا مطلب لکه موږ تاسو په دوه طرحو سره دغه ټینسیز وایو. سټیج 1 دا دی چې دا داسې طرحه ده چې موږ تاسو به په ټینسیزو باندې سرسرکي تېرېږو یو ځل تر څو پورې موږ تاسو ورسره شناخته سو حداقل غوندې وپېژنو. له الف څخه تر یا پورې به بیا موږ تاسو په سټیج 2 کې دا زده کړه کوو. نو ملګرو که چېرته غواړئ چې زموږ سره انګلیسي ژبه زده کړئ، زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن هم درسره کېکاږئ تر څو پورې زموږ د راتلونکو ویډیوګانو څخه خبر اوسیږئ. یو ځل بیا سلامونه، هیله ده چې روغ جوړ به یاستئ ملګرو. نن زموږ ستاسو درس چې کوم دی هغه پریزنټ ټینس دی. پریزنټ یعنی اوس، حاضر، ټینس زمانه یعنی اوسنۍ زمانه، په کومه زمانه کې چې موږ تاسو ژوند کوو، نه پرون او نه هم سبا راتلونکی. صحیح دی. د اوس زمانې په هکله باندې نن زموږ ستاسو موضوع ده چې د پریزنټ ټینس به موږ تاسو سرسرکي ډول باندې مطالعه کوو. دا به موږ تاسو یو ځلې له لرې څخه مطالعه کوو، څېړو به چې دغه زمانه موږ تاسو ته سره زده کوي یا موږ تاسو دغه زمانه ولې زده کوو. نو له هر څه نه مخکې غواړم چې یو څو ټکي درته مشخص کړم چې د دغه په هکله باندې موږ تاسو غږیږو، بیا به وروسته د هر یو ځواب او د هر یو په هکله باندې به توضیحات ورکوو. اول خو دا دی چې دا باید زده کړو چې پریزنټ ټینس څه شی دی، او دوهمه موضوع چې دا مهم ټکی چې پکې دی هغه دا دی چې ولې دا د اوسني ژوند د پوهې لپاره مهم دی دغه پریزنټ ټینس. څلورمه نقطه چې ده، دریمه نقطه، د پریزنټ ټینس څلور برخې کومې دي یا څلور ښاخونه چې لري هغه کوم دي، د هغه په هکله باندې به هم موږ تاسو سرسرکي یو ډول ورباندې ځو او نور ډیپ تشریحات چې دي یا ژور معلومات هغه به انشاءالله په سټیج 2 کې موږ تاسو تر مطالعې لاندې نیسو. او څلورمه نقطه دا دی چې او څنګه به په خبرو کې کارېږي دغه پریزنټ ټینس، یعنې پریزنټ ټینس څنګه په خبرو کې کارېدلی سي. نو راځئ مخکې له دې نه په دې باندې فکر وکړو یا یوه لحظه فکر وکړو اوس مونږ څه کوو. صحیح دی. تاسو دا ویډیو ګورئ او زه در سره خبرې کوم په همدا اوس لحظه کې. دا همغه وخت دی چې مونږ پکې ژوند کوو، مونږ پکې ژوند کوو یعنی اوسنی وخت. صحیح دی. نو په انګلیسي کې دې ته وایو پریزنټ ټینس، اوس مهال زمانه یا اوسنی وخت. نو راځو اول سوال ته چې کوم موږ تاسو کړی وو چې پریزنټ ټینس څه شی دی یا پریزنټ ټینس څه ته ویل کېږي، مطلب یې څه دی، هدف ترې څه دی. ځواب: پریزنټ ټینس هغه وخت ښیي چې یو کار اوس کېږي یا یو عادت، یو حقیقت یا یو دوامداره حالت وي. دې ته پریزنټ ټینس ویل کېږي. دغه پریزنټ ټینس موږ ته هغه وختونه کوي چې یو کار همدا اوس کېږي یا یو عادت یا یو حقیقت او یا دوامدار حالت وي. نو دغه موږ تاسو ته چې تشریح کوي د ژبې په بڼه باندې دا د پریزنټ ټینس کار دی یا پریزنټ ټینس موږ تاسو ته دغه څه په ژبه موږ تاسو ته تشریح کوي یا ژبنۍ بڼه یې پریزنټ ټینس دی. صحیح شو. د مثال په ډول باندې I play football every day. زه هره ورځ د فوټبال لوبه کوم. She is reading now. دا انجلۍ لوست کوي همدا اوس، یعنی لګیا ده لوست کوي انجلۍ. The sun rises in the east. نو present tense یوازې اوس نه ښیي چې همدا اوس موږ تاسو څه کوو، بلکې ښیي هغه څه چې موږ یې هر وخت کوو، عادتاً یو کار کوو یا تل رښتیا وي یا یو حقیقت ولري. صحیح دی. دوهمه ټکي ته راځو، پریزنټ ټینس ولې مهم دی؟ ځواب: ځکه چې دا زموږ د ژوند د اوسني حال یوه ژبه ده. موږ پرې دا وایو چې موږ څوک یو، څه کوو او څنګه ژوند کوو. صحیح دی. دا د دې له خاطره مهم دی پریزنټ ټینس.
د مثال په ډول باندې I learn زه زده کړه کوم I grow I dream زه پرمختګ کوم او زه خوب کوم. نو موږ سره present tense مرسته کوي خپل ژوند څنګه څرګند کړو. صحیح شو؟ نه د پرون نه د سبا بلکې د همدغې شیبې حالتونه موږ تاسو په دغه present tense باندې څرګندولی شو یا یې معلومولی شو یا یې په ژبه باندې ویلی شو. صحیح شو؟ درېیمې نقطې ته راځو. present tense څلور برخې کومې دي؟ د present څلور مهم ډولونه چې هر یو یې د اوس وخت یو ځانګړی حالت ښیي، یو مشخصه حالت ښیي. اول simple present tense عادتونه او حقایق ښیي، حقیقتونه کوي او عادتونه کوي. صحیح شو؟ یو مثال ورکو I go to school she likes to I go to school مکتب ته روان یم she likes to هغه نجلۍ هر وخت ورکوي. دوهم present continuous tense اوس روان عمل کوي. اوس درګرده د کوم عمل چې جریان لري هغه موږ تاسو ته present continuous tense ښیي. راځو موږ تاسو درېیمې برخې ته د present tense. درېیمه برخه موږ تاسو لرو present perfect tense. نو دا هغه کار یا عمل ښیي چې اوس ته اړیکه لري. د مثال په ډول باندې I have finished my homework ما خپل کورنۍ دنده پای ته ورسوله. She has learned English هغې انګلیسي زده کړه یا زده کړې ده. صحیح دی؟ څلورم موږ تاسو لرو present perfect continuous tense. نو دا موږ تاسو هغه عمل کوي چې له تېر وخت روان دی او لا هم روان دی، یعنې لږ څه موده مخکې مو شروع کړی و اوس هم په جریان کې یو د هغه کار. like I have been studying for 2 hours I have been ما له 2 ساعتونو راهیسې مطالعه شروع کړې ده یا زه مطالعه کوم. صحیح شو؟ 2 ساعته مخکې البته دغه کار ما شروع کړی دی خو لا یې هم کوم. دا موږ تاسو ته present perfect continuous tense کې. نو دا څلور برخې د اوس زمانې څلور مخونه دي، لکه د ورځې څلور رنګونه. صحیح دی؟ سهار، غرمه، مازدیګر، ماخستن. صحیح دی؟ اوس موږ تاسو راځو د present tense په اړه باندې منطقي یو خبره کوو چې منطق د present tense په اړه باندې څه وایي. present tense یوازې د قاعدو نوم نه دی چې یو څه قاعدې به وي او نوم به ورته د present tense ایښودل شوی وي. دا منطق وایي دا د ژوند د حرکت نقشه ده. هره لحظه د اوس برخه ده. کله چې وایي I am learning دا یوازې یو جمله نه ده بلکې دا معنا لري زه اوس وده کوم، زه بدلیږم. صحیح شو؟ هر کله چې موږ تاسو یو کار کوو هغه نتیجه ورکوي چې زه بدلیدونکی یم یا څه زده کوم. صحیح شو؟ چې هر کله د څه زده کړلو حتما په تا کې بدلون راځي، حتما ته پرمختګ کوې. نو present tense د ژوند د تنفس ژبه ده، د ساه ژبه ده. هغه شیبه نیسي چې تېرېږي خو موږ پکې ژوند کوو. او راځو موږ تاسو پنځمې نقطې ته چې ډېره مهمه نقطه ده. د ژوند په خبرو کې د present tense کارونه څه ده؟ موږ present tense هره ورځ کاروو. کله چې خپل حال وایو I feel happy زه خوشحاله یم. د عادت خبره کوو، مثلا I drink water every day. صحیح شو؟ زه هره ورځ اوبه څښم، نو دا زموږ ستاسو عادت دی. یا زه وایم I drink water every morning زه هر سهار اوبه څښم، نو دا زما یو عادتاً کار دی. دا هم په present tense کې موږ تاسو کارو. یا د دوامداره کار یادونه کوو، مثلا زه وایم I am working on a project زه په یو پروژه باندې کار کوم، نو دا یو دوامداري کار دی چې زه کوم، یعنې زما یوه دنده ده چې زه ترسره کوم، نو دا هم په present tense کې موږ تاسو راولو. present tense زموږ د ورځني ژوند یوه هنداره ده. پکې موږ خپل اوسنی یا د اوسني وخت ځان وینو. نو دا و ملګرو زموږ د نن ورځې درس. تر راتلونکو ویډیوګانو مو پر سپېڅلي رب سپارم. ښه وخت ښې شېبې. الله مو حافظ و ناصر شه.